د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو زړونه وګټل. مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د ملا پرته ټولنه او د انجینر پرته وطن نه جوړیږي. مولوي محمد یعقوب مجاهد پر عصري زده کړو زیات ټینګار کړی دی. دا چې ملا یعقوب نور څه ویلي، هغه امریکا ته څه وویل، هغه ولې پر عصري زده کړو ټینګار وکړ. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پای وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي له لسیزو راهیسې د افغانانو ترمنځ د تفرقې لپاره کار سوی او د مدرسې او عصري زده کړو فارغان د یو بل دښمنان ګڼل سوي. د ده په وینا دا دومره لسیزې د مدرسې فارغان داسې تبلیغ سوي چې له جنازو او جومات سره یې کار وي او حکومتولۍ کې دې رول ونه لري. د مولوي محمد یعقوب مجاهد په وینا همداسې په لویدیځ کې د زده کړو څښتنان د وطن او دیني قشر دښمنان تبلیغ سوي او ویل سوي چې دواړه لوري سره نسي جوړېدی. خو دا د مولوي محمد یعقوب مجاهد په وینا ناسم تبلیغات دي او افغانستان د دواړو قشرونو ګډ کار ته اړتیا لري. مولوي محمد یعقوب مجاهد د کابل پوهنتون د محصلانو په فراغت غونډه کې وویل چې امریکا په افغانستان کې د خپل 100 کلن حضور پر مهال هیڅ داسې پروژه نه ده پلي کړې چې ګټې یې اوږدمهالې وي. ښاغلي مجاهد فارغېدونکو محصلانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام او هیواد ورته اړتیا لري. هغه د کوم هیواد د نوم اخیستو پرته ویلي چې هیوادونه هڅه کوي چې د دوست په جامه کې افغانستان په بدمرغیو کې اخته کړي او سپارښتنه یې کړې چې دوست او دښمن باید وپېژندل سي. هغه ویلي وطن کې داسې ذهنیت جوړ سوی چې علمي برخه باید سره وویشل سي او ذهنونه یې وربدل کړي. داسې ذهنیت چې خلک فکر کوي ملا یوازې غسل ته جوړ دی. بیا ملا ته یې داسې فکر ورکړی چې یو تعلیم یافته شخص غرب او شرق روزلی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.